السلام علیکم. انعام خان احتجاج تر ورسېدو. تاسو کتای شو ډېر زیات ګنمینانه ګاډي دي ورسره ټوپکو کسان دي. ټول قوم نه دا بیل ده چې ټوپکو وال ټول رسېږو. دا د انعام خان راورسېدو. تاسو کتای شو आवाज पूरा और मोबाइल में रवड़ा था वो से ज्यादा फिट किया सोबत है अच्छा है जी कमा لا روکو دغه پولیس ته لار وتاو په پولیس چرمن صاحب د جوړی تر ورسره احتجاج جیتا ټول قوم نه اپیل چې ټول ته جوړی د جانر رساو دا ګیس ګاډي بیا بند مکمل ګیس ګاډي بند دي ادا دی پی او شر جوړی فساد جوړی دی پی او روغه فلاو نه غواړي دی پی او معاهده ما تکړه چې کومه معاهده سره بسم الله الرحمن الرحیم ټول پښتون قوم ټول لکی مروت ته سلام دا ګیس ګاډي پورا بند کړي دي شپې نه نو ګیس ګاډي چېرته په ولاړو چې په هوټلو ولاړ دي څوک کمپنۍ چې ولاړ دي مکمل به ګیس ګاډي بند دي اوس 11 بجې کوم ګرینډ جرګه ده مرکه ده مشوره ده د مروت قوم او بیټني قوم او فیصله به کېږي او داسې فیصله به کېږي چې انشاءالله دنیا به ورته حیرانه وي په دنیا چې کافران او مشرکان معاهده نه ماتوي یهود نصارا معاهده نه ماتوي هندوان معاهده نه ماتوي او ډي سي او ډي پي او کمیشنر او ډي جي مروت قوم او بیټني قوم سره چې کومه معاهده کړې وه هغه معاهده یې ماته کړه او باقاعده یې لاس واچول داسې نه کړه ماته باقاعده لاس واچول معاهدې چې دا شرط و چې څومره تا انتقامي کارروایي کړې ده که اف آی آرونه دي که 3 MP او ده که چا نوکري دې خرابه کړې ده که ټرانسفر پوسټینګ دې کړی ده که بل انتقامي کارروایي دې کړې ده هغه به ته انډو کوې واپس پې اخلې په دې چې جوهر خان MP ضامین ده په دې چې ډسټرک ناظم اشفاق خان میناخیل ضامین ده په دې چې بیټنو مشران ضامینان دي په دې چې نور مروتو مشران ضامینان دي نو دا غدار ډي سي یا غدار ډي پي او دا تور مخي دغه دا معاهده ماته کړه دا د قوم چې شر جوړوي یا فتنه جوړوي دا بدامني جوړوي یا دهشتګردي جوړوي دا قوم او دا پولیس سره جنګوي یو کوټاڼی الیاس خان چې معاهده تر سره وکړي زبان تر سره وکړي کوټاڼی نو کوټاڼی معاهده نه ماتوي یو ډم چې معاهده تر سره وکړي ډم معاهده نه ماتوي نو دا ډي سي دا ډي پي او دا له ډم نه خاندني دي له کوټاڼي نه خاندني دا دومره بې حیا بې غیرته بې پښتو بې ایمانه بې اسلامه بې ضمیره دي چې دو ته دا کار حواله سوی ده چې ته دا مروت قوم او بیټنی قوم وجنګوه دا مروت قوم او بیټنی قوم ته جنګ ته تیار که دو کار دا دی فرمان الله چې لکه مروت جدي چې امن نسی رای دو ته کار دا والا سلای دا موږ دلالان دي سره مشران مروت دلالان مشران چې دي کنه چې هغه حلف نه پټ دي چې هغه نه قوم سره درېږي یا نه د قوم ملاتړ کوي ا د قوم وینې شي غوښې خوري هډوکي خوري قوم عزتونه خرڅوي قوم وینې خرڅوي مروت تباهي جرګه یې نام ده مروت تباهي جرګې چې ټول سره یو ځای شوي دي چې سیوا د چند کسانو نه دا دلالان دغه ډي سي ډي پي او سره 24 غنټې ناست دي دا قوم دغه په ذلیلوي کنې دا ډي سي څه شی ډي پي او څه شی خو د هماغه خپل دلالان دي ورسره مشران دغه لاس ته ورسره نو موږ ټول پښتون قوم او مروت قوم او بیټني قوم ته وایو
چې 11 بجې ته ځان ته جوړي بازار تر ورسوو یوه غټه فیصله به کوو او موږ ډي پي او ډي سي ډي اجي کمشنر ته چیلنج ورکوو چې ګیس ګاډي دې بند دي ا ټوپک مې ترته راوړی دی ورته چیک یې کو د ټوپک ورته چیک کو بیا راشه که تکړه یې خو ته به راځې ډي سي ډي پي او ما ته به پولیس په یاد مروه ته بیټنای نر لږې ما ته به خپل کوروال زوی ورور نر لږې ډي پي او ډي سي ته به راځې که پښتون یې پلار دې پښتون یا نیکه دې پښتون یې ډي پي او که ته پښتون یې پلار دې پښتون یا نیکه دې پښتون یې خو پښتون یې نه که پښتون وای پښتون دغسې نه کوي ته پښتون نه یې دا کورسۍ بې عزتي دې وکړه دا کورسۍ بې عزتي دې وکړه کورسۍ تا سره ته ګیدړې خو تا سره سرکاري مشینري ده سرکاري مشینري دا یې قوم ده دا سرکاري مشینري ده تا سره دا ته ناجایزه استعمالیه غلطه استعمالیه تا اینه قانون نه مکمل بغاوت کړی ده مکمل د ډي سي ډي پي او ډي اجي کمشنر قانون آئین نه بغاوت کړی ده دغه مکمل شریعت نه اسلام نه بغاوت کړی ده دا مکمل غداران دي دهشتګرد دي غونډهګرد دي او دا قوم چې جنگ راولي د چا په سازش باندې دا قوم چې بدامني او دهشتګردي پیدا کوي موږ ورته ولاړو مقابلې ته انشاءالله ځان دې وګوري خو ډي سي ډي پي او به راځي سپیان به نه لږي سپیانو ته وایي چې تاسې مه ورسره راځو معاهده ماته کړه موږ مروه ته بیټني سپایي ته وایو تړندار ته وایو چې ته مه راځه ډي پي او ډي سي به راځي ته به نه راځې تا قوم سره واده کړې ده پولیس امن کمیټۍ ته وایو لکي مروت پولیس ته وایو چې تا مروت قومه بیټني قوم سره واده کړې ده چې چېرته قوم خبره بیا به موږ قوم سره ولاړو که غلط یم بیا مې غلط کرای سه ټولې دنیا ولیده چې پرون یې معاهده ماته کړه مخان یې تور کړل نو چې معاهده ماته کړه زه خو وایم چې دې سره جهاد 100% فرض ده دې سره جهاد فرض ده نعره تکبیر نعره تکبیر الله اکبر اسلام زنده‌باد اسلام زنده‌باد پاکستان زنده‌باد پاکستان زنده‌باد پښتون زنده‌باد پښتون زنده‌باد غواړو امن غواړو امن غواړو خړې اوبه غواړو خړې اوبه غواړو خړې اوبه غواړو موږ دا څلور مطالبې دي د کومې اغواښوده کسان دي احساس انرژي کمیشن وال دا موږ فوراً خلاصول غواړو چې فوراً د اخلاص شي که نه یې سږې مروت پرې فیصله کوي موږ ټوپک تیار ورته یي شایده ورسره یو پرون سږې مروتو ته هغه اغواښوده کسانو ته ورغلي وو چې د واقعیت جوړه بالکل جی دو ته ورغلي اخیر دی سږې مروتو ته با شهید خیلو جرګې ته با خیل قوم ته چې هغه زړه پښتو یې زمدی کړه چې میلمه به دلته موږ به سرونه په قربانو خو میلمه ته به څوک ګوتې نه وهي زړه پښتو یې وکړه موږ پښتو دې وګوري دا اغواښوده کسانو ته دې موږ ته اطلاع وکړي خو ټوپک سره بیا ټوپک چار ده دا چارې ټوپک ته بیا چې موږ ګیس ګاډي بند کړو دو دې ککخیل چې ګیس وال بند کړي کابل خیلو فیکټرۍ ته چې ورځي دوري به مروت قوم ټول ټوپکو سره ورځي هلکې سیمنټ فیکټرۍ به بند ټوله ضلع به بند کړو ټوله ضلع دوره به بند دي چې لکي مروت چې امن نه یې راغلی دا اغوا کسان یې نه یې خلاص کړي او بیټنو ګیس چې برخه نه یې را سیمنټ فیکټرۍ چې برخه نه یې را کابل خیلو فیکټرۍ چې برخه نه یې را دوره به دا ټوله ضلع جام کړو روزه ده روزه مفتي اشاده هغه دا سره کوي جنگ بدر روزی چې سلام جنگ بدر رمضان مبارک چې سلام رمضان جهاد میاسته بالکل جهاد به وکړو موږ خو جهاد اعلان کړی ده ټول پښتانه د جهاد اعلان وکړي بالکل جی ودی کی ټول پښتانه د جهاد جنگ اعلان وکړي اعلان جنگ مو ده اعلان جنگ مو ده مکمل مو اعلان جنگ ټوپک مو راخستی ده ټوپک
ځکه چې موږ ته حکومت توپک واخیسته جواب چې به موږ توپک اخلو چې حکومت توپک واخیسته حفاظت لپاره به زه توپک اخله دا ما ته قانون آئین اجازت راکوي یا شریعت یې راکوي یا رواج یې راکوي اول ډز به دای کوي اول ډز به کوي بالکل. بیا زه ورکوم بیا به پته ولګېږي چې ته ګیدړ یې او زه زمری یم بیا به دغو ګیدړو ته پته ولګېږي چې ګیدړ څوک دي او زمري څوک دي خیر دی اول الله زورور بیا کوم کوم زور دا سوچ مهرباني تا جوړي ګاډي باندې مکمل تاسو هغه ګیس ګاډي باندې مکمل دا کسان ورسېدل